tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pashto څخه واورئ. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2024 کال د مې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1415 هجري لمریز کال د خبرګول د میاشتې ل 15 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبیم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غواړئ یاست. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کمرګل خلکو په خوانیو او وسنۍ مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از ابوریجنل او تورستانګي د جزایر او ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابېلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. په ملبورن ښار کې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق جماعت په کونړ ولایت کې یو روغتيایي مرکز جوړ کړی دی. ما دغه مرکز لویاند روخان اکبر سره مرکه تر سره کړی چې تاسو ته به خبره کړو. یو رپورت د ابوریجنل خلکو د بیرغ په اړه لرو. لکه څنګه چې سبا د لوی اختر او قرباني ورځ ده، رحیم الدین وریاخیل په کابل کې یو ډاکټر سره د کانګو ناروغي په اړه مرکه تر سره کړې. په اډلیډ کې میشت افغان حبیب زازی د افغان انجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لار اچولای دی. لغه څخه بل ډیر معلومات په تر سره شوی مرکه کې واورو. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه واورو. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو تر اړوم. امریکا د ایران په سویل کې یو شمېر اهداف بنکه کړی دي. شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوي دي او روسیې تمه کوي چې په افغانستان کې بعد د یونما ماموریت تمدید شي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د امریکا پوځ وایي چې دوی د ایران په سویل کې یو شمېر اهداف بنکه کړی دي. د امریکا د قوماندې مرکز د غبرګونونه د دفاعي اقداماتو په توګه بیان کړی دي. په یو بیان کې د امریکا سنټکام ویلي چې بریدونه د ایرانی ځواکونو لخوا د دوی د سرتیرو پر وړاندې ل ګواښونو څخه د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دي. د متحده ایالاتو ځواکونو ویلي چې دوی د ایران په جنوب کې د توغندیو د توغولو په ځایونو او د ماینونو ایښودلو کښتیو برید کړی دی. د ایران رسنیو په جنوبي بندري ښار بندر عباس کې د چاودنو راپور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تهران لوړپوړو مذاکره کوونکو قطر ته سفر کړی ترڅو د ایران په وړاندې د امریکا او اسرایل د جګړې د پای ته رسولو لپاره د احتمالي تړون په اړه بحث وکړي. له دغه بریدونو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو هند ته د سفر په جریان کې ویلي و چې خبرې اترې لا هم روانې دي او واشنگټن هیله لري چې یوې موافقې ته ورسیږي. He's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. شاهي کمیسیون ته ویل شوی چې د نیو ساوث ویلز پولیسو د 13 دسمبر په میاشت کې د بونډای لترهګریز برید مخکې د هانوکا مراسم لپاره د ګواخ ارزونه نه و چمتو کړي، خو تحقیقاتو کې اوریدل شوی چې له يهودي ټولنې سره د ګواخ کچا ل برید څو میاشتې مخکې د اندېښنې وړ ګڼل شوی و. د نیو ساوث ویلز د پولیسو مرستیاله کمشنر لیان مکوسکر وایي چې د ګواخ ارزونه چمتو کېدای شو. Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event. But do you see it as a good idea? As a good idea, yes, I do. And why is that? I think it ensures that
the current threat environment is provided for that particular event. شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوي دي. سږکال د حج مراسم په داسې حال کې تر سره کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ د حاجیانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سعودي امنیتي چارواکو امنیت زیات کړی او د غنې ګونې کنټرول تدابیر یې نیولې دي. راپورونه ښیي چې سږکال د حج د مراسم پر مهال به د تودوخه درجه له 40 درجو پورته ووسیږي. د 2024 کال د حج د مراسمو پر مهال له 1400 څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. په فلیپین کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 3 کسان مړه شوي دي. چارواکي وايي 12 کسان لا هم لا درکه دي، په داسې حال کې چې 26 نور د مانیلا شمال ته په انګلیس ښار کې د پیښې له ځایه ژغورل شوي دي. څېړونکي د ودانۍ د احتمالي سرغړونو ارزونه کوي. وروسته له هغه چې چارواکو وویل دا ځای د 9 پوړونو په توګه منظور شوی و، خو د 10م پوړ پر سر د لامبو حوض جوړېده. د لومړنۍ ملتونو د خلکو په وړاندې د نجات پرستۍ ملي پلاتنې د آنلاین زورونې په اړه اوریدنه تر سره کړې ده. پارلماني پلاتنه په مارچ کې اعلان شو او په ټول استرالیا کې د نجات پرستۍ د خپرېدو اغیزو او محرکاتو څېړنه کوي. ډېری سپارښتنې راپور ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې نجات پرستی مخ په زیاتېدو ده او د لومړنۍ ملتونو د ټولنې هوساینې باندې اغیزه کوي. د کمیټې رئیسه جانا سټیوارت وایي چې خلک د قوي راپور او حساب ورکونې د اقداماتو غوښتنه لري. People are asking for better report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms. It's important that we're going to be hearing from law enforcement agencies from the committee. We're going to be hearing from social media platforms as well. Really important for the committee to hear about, because we know that online in particular is where mob have experienced a real increase in the hundreds of percent of racism. روسیې تمه کولې چې په افغانستان کې بعد د یوناما ماموریت ځانګړو شرایطو لمخې تمدید شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد ایزوستیا ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. کابلوف ویلي مسکو تمه لري چې د یوناما ماموریت د ځانګړو شرایطو لمخې تمدید شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په خپل مرکه کې ویلي چې د یوناما د فعالیتونو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنې موجود دي. د روسي ډیپلوماټ له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې د جاپان سفیر هم په افغانستان کې د یوناما حضور مهم بللی و او ټینګار یې کړی و چې توکیو هیله لري د ماموریت په اوږدمهاله ډول تمدید شي. روسیا داسې مهال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوناما د 3 میاشتني ماموریت د پای ته رسیدو لپاره له 1 میاشتې کمه موده پاتې ده. په همدې حال کې اوچا وایي د افغانستان او پاکستان جګړې په سرحدي ولایتونو کې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دغه خبره د یو راپور په خبرولو سره کړی دی. راپور کې راغلی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نښتو راپور ورکړل شوی. اوچا په خپل راپور کې ویلي که څه هم دغه نښتې اوس مهال یو څه قرار شوی دي، خو بیا هم وخت نه وخت په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. په راپور کې راغلی چې د روان 2024 کال له جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې په دې نښتو کې لږ تر لږه 209 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 302 کسان وژل شوي او 390 ټپیان شوي دي. د اوچا د راپور پر بنسټ په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. د استرالیا په ډیری ښارونو کې نن هوا باراني ده. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 25، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه
19 هوبارت کې باران د تودوخه لوړه درجه 14 کانبرا کې باران د تودوخه لوړه درجه 14 په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخه لوړه درجه 23 په برزبن کې باران د تودوخه لوړه درجه 24 په داروین کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 14 په پیښور کې لمر د تودوخه درجه 9 او ټیټه 23 دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیه د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنت یو استرالیي ډالر 2 یورو سنت او 3.50 برټانوي پنسه د استرالیا ډالر 8 هندۍ کلدارو او 1.9 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 15 افغاني کېږي خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست زه مجيب منیبیم لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي و چې ما له خاغلی روخان اکبر سره مرکه تر سره کړې ده راځي چې له خاغلی اکبر سره تر سره شوی مرکه په ګډه واورو لهغه وروسته بعد تاسو ته د ابوریجنل خلکو د بیرغ په اړه معلومات خبره کړو په ملبون کې د افغانانو د اسلامي مرکز او عمر فاروق جماعت ویاند روخان اکبر ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ خغل اکبر په پیل کې مهرباني وکړی او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې تاسو ټولنې د کونړ په کومه سیمه کې روغتيایي مرکز جوړ کړی او دغه مرکز په جوړېدو څومره لګښت راغلی ده ډیر مننه مجيب جان تاسو نه زه خو ټولنه اول محترم اوریدونکو ته قدرمن اوریدونکو ته د خپل د زړه کومې سلامونه وایم مننه تاسو نه چې موږ ته وخت راکو مجيب جان منګه د کونړ د سیمې د دیوګل دره چې دغه نورګل ولسوالۍ ده او د چلاس سیمه ده په دې کې کلینیک یا روغتيایي مرکز جوړ شوی دی سره د ډاکټرانو لپاره د استوګنځي او دا په ملبون کې تقریبا زمونږه کمیټې د جماعت کمیټې په دې وتاوانه دوی چې $1,20,000 استرالیایي راجمع کی او د دې لګښت چې معادل د 15 میلیونو افغانیو دی دغه په لګښت سره د کلینیک یا روغتيایي مرکز جوړ شو خغل اکبر د جوړ شوی روغتيایي مرکز لپاره کوم ځای چې انتخاب شوی ده دا ځای ولی او په کوم دلیل ورته انتخاب شوی او ډیر ښه سوال مو کو مدیر صاحب اصل د څه مسله و چې همدا چلاس دره یا د کومه منطقه چې الته وس روغتيایي مرکز جوړ شوی دی دا په زلزلہ کې ډیر زیات اغیزمنده شوی او دا ډیر زیات الته ورانه ویجاړ شوی ته مخکم یو ډیر یو ابتدایي شکل سیو کلینیکو خودونه پر مختلل نو او ډیر هغه ابتدایي خدمات وړاندې کول دا سیمه د منطقه کله چې زلزلې ورانه کړله او د هغه سیمې د خلکو سره د مشرانو سره د چارواکو سره او دلته د مشرانو سره چې مشوره وشوله نو په دې فیصله وشو چې په دې سیمه کې په دې ځکه بل کلینیک جوړ شي ځکه مخکې یو کلینیک خلکو نشو کولای چې د روغتيایي دغه استفاده وکړي نو په دې خاطر باندې دا سیمه انتخاب شوله او دا ځای فعلا خغل اکبر د کونړ ولایت له زلزلې ځپلو سره د مالی مرستې یا هم د لومړنۍ مرستې پر ځای د یو روغتيایي مرکز د جوړولو مفکوره څنګه رامنځته شوه بله کوم وخت چې زلزلہ په کونړ کې وشوله او په شاوخوا سیمو کې نو هغه وخت کې اولنی وختونو کې خلکو ډیر زیات کومکونه مرستې وکړلې هم نقدي هم نورې مرستې مالی مرستې وکړلې چې په هغه کې کمپلي او اولي مواد لکه اوبه او خیمې او د نور شیانو نو هغه کومکونه بیا اندازې ډیر شوي بیا کوم وخت چې د چارواکو سره او د سیمې د مشرانو سره او نور خلکو سره ته تماس ونیول شو نو هغه ویل چې د کومکونه بیا اندازې ډیر شوي دي به انتها نو خبردار چې یو اساسي کار وشي او بنیادی کار وشي ترڅو وکولای شي د غنا خلک د منطقې او د سیمې اوسیدونکو په وګړه موده کې کار واخلي نو ماغه چې زمونږ د کمیټې مرستيال عبدالغفار اکبر خپل ورغه د نشټینه د غزي
کتنه وکړه د خلکو سره وکتل د چارواکو سره وکتل د منطقي او غوي ټولو د مشوره ورکړه او دلته مشران د مشوره کړ چې بنیادی کار باید وشي. نو په اوله کې 2-3 پلان او یا دا چې کورونه جوړ شي د خلکو لپاره په ماسیمه کې، بل پلان دا چې یو یتیمخانه جوړ شي، بل پلان دا چې یو روغتيایي مرکز جوړ شي. نو څنګه چې ما مخکې ویل چې دلته مخکې روغتيایي مرکز او هغه وران شوی او جوړ شوی، نو په دې خاطر باندې ټول د سیمو خلکو مشرانو دلته سپینګیرو نور خلکو سره موږ مشوره وکړه، ټول دا ویل چې د کلینیک یا روغتيایي مرکز جوړېدل به ډیر زیات یو موضوع او مناسب کاری چې د وګړي مودې لپاره د منطقي خلک د سیمې خلک وکولای شي چې د دینه ګټه واخلي. اکبر صاحب، دا روغتيایي مرکز یا کلینیک به خلکو ته کوم ډول مهم خدمات وړاندې کوي؟ بلو دا کلینیک چې په عام نارینه او ښځینه ډاکټران هلته موجود دي، لابراتوار هم شته پکې چې د عینو معاینات او نور معاینات پکې کیږي. همدغه شانتې د ولادت خونې هم جوړې شوې دي چې وکولای شي هلته سیاسري د ولادت په برخه کې هم د کلینیک خدماتونه وړاندې کیږي. د نورو امراض او تکلیفونو لپاره صحي تکلیفونو لپاره دا کلینیک جوړ شوی دی. نو چې دا هلته البته د یو شپې 2 شپې دغه لري چې مریضان پکې پاتې شي، نو چې نور د په ډیر اندازه مریضان وکولای شي هلته د شفاخانه په شکل کې د شي بستر شي، دومره خدمات نه نشته، خو البته نور ټول سي خدماتونه به هم د نارینه او د لپاره هم د ښځینه د لپاره په کلینیک کې فراهم کیږي. ښاغلی اکبر، اوس خو دغه روغتيایي مرکز جوړ شوی او خلک کولای شي ورڅخه استفاده وکړي. دغه مرکز د دوامدار فعالیت لپاره پلانونه څه دي؟ آیا تر دې وروسته هم لګښت تاسو پر غاړه ده او که تاسو د مرکز حکومت ته سپارلی ترڅو تر دې وروسته لګښت او چارې د دوی پر غاړه وي؟ په کله چې د کلینیک پرانیستل شو، نو د دې کلینیک د چلولو او د نور لګښتونو او نور د بودیجې مسله او شان ټول د ماغه منطقي او د سیمې د کونړ د عامه روغتیا ریاست ته وسپارل شو چې دا کارونه دی هغه مخې ته دی. نور لګښتونه او نورات څنګه هم دومره چې واسطوانو نه پاتې ټول هغه خلکو له ورونو خويندونه چې په اخلاص سره کومک وکړو په دې مسله کې هغه د الله پاک اجرونه او ثوابونه ورکو برخه کې نور نو مسؤلیت د چلولو او نور مسؤلیت مالی لګښتونو د چارواکو یا د عامه روغتیا د ریاست د کونړ په لاس کې دی. اکبر صاحب، یو پوښتنه تاسو د احساس په اړه هم لرم، دا چې اوس دغه روغتيایي مرکز جوړ شوی، تاسو شخصا څنګه احساس کوئ؟ ولې زه خو شخصا به اندازې ته خوشاله احساس کوم او دا وایم چې د خلکو نه د ټول هغه خلکو نه خصوصا د زمونږ د کمیټې د مرستیال د عبدالغفار اکبر نه د کومې مننه کوم چې د ورونو او خويندو په اخلاص سره د کومک وکړو. یعنی یو انسان د خوشحالي احساس کوي چې د دې کلینیک نرشته یاد مخکې زمادیا د وټلو چې تقریبا 1000 کسان به وکولای شي د دې استفاده وکړي، روغتيایي استفاده. نو دا ډیر زیات انسان ته خوشحالي ورکوي چې حالت به وزله خلک چې هغه د شرایطو کې اوسېږي، دغه لپاره سہولتونه نشته، خصوصا زموږ د خويندو لپاره په امانت په منځ کې. نو دا یو نیک کار دی، دا یو لوی کار دی چې د سر ته ورسېدو. نو به اندازې زه د خوشاله احساس کوم چې هغه ته به خدماتونه فراهم کیږي او دغه سره به مرسته کیږي. ښاغلی اکبر، ورسته پوښتنه، آیا په ملبون کې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق جماعت په راتلونکي کې هم د ورته بشري پروژو پلان لري؟ زمونږ جماعت منیب صاحب همیشه د تل لپاره دا شانتي طبيعي آفتونه چې راغلي دي زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې، لکه د مثال په توګه په هرات کې چې یو دفعه په شمالي منطقو سیمو کې زلزلہ شوې وه، سیلابونه راغلي وو، نور دغه شانتي طبيعي آفاتو لپاره همیشه زمونږ د جماعت د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق رضی الله عنه جماعت همیشه کومک کړي، همیشه مرسته کړې ده، همیشه دلته په ورونو او خویندو باندې غږ کړی چې زمونږ استاسو د وزله غریبو خلکو سره
خصوصا په دې طبي آفتونو کې لکه زلزله سیلابونه یا نور د آفات طبي هغه کې ما همیشه کومک کړی او همیشه به کوو دا شان د زموږ کومکونه به همیشه جریان لري مو یې بالکل اته او به چې زمونږ ورونه چې د ایران نه راګرځېدلی او د پروس کال د ایران حکومت هغه په زور ایستلیو یا څه کسان پر ازار غلي هرات ته دغه لپاره موږ تقریبا د $1,000 کومک کو هغه د لپاره د ترانسپورت په برخه کې نور خوراکي مواد په برخه کې چې هغه پیسې لیګل شوی وي زمونږ ټیمونو الته خلکو سم کومک کوي نو موږ همیشه د کومکونه کوو همیشه دا په نظر کې دی او دا خپل کومکونه به اندشي دته به ادامه ورکوي ان شاء الله. په ملبون کې د افغانانو د اسلامي مرکز او عمر فاروق جماعت ویاند روخان اکبر ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه. تاسو نه هم مننه. آیا تاسو سور تور او ژیړ بیرغ لیدلی چې د استرالیا د بیرغ ترڅنګ رپیږي دا د ابوریجنل خلکو بیرغ دی. دا بیرغ د استرالیا د ابوریجنل خلکو او د هغوی د ځمکې ټولنې او کیسو سره تړاو څرګندوي. د ډیری خلکو لپاره دا یوازې یو بیرغ نه دی، دا د ځواک، بقا او هویت نښه او یادونه ده. سره لدی چې استرالیا یو رسمي ملي بیرغ لري، خو درې بیرغونه په رسمیت پیژني چې پکې د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغونه هم شامل دي. تل داسې نه و چې د ابوریجنل خلکو بیرغ شتون ولري. دا بیرغ په 1901 کال کې د لوریجا او وومبای هنرمند او فعال انکل هارولد توماس لخوا طرح شو چې د سویلي استرالیا د هنر له ښوونځي څخه لومړی فارغ شوی ابوریجنل شخص و. دا بیرغ لومړی ځل د 1901 کال د جولای په 12مه په اډلیډ کې د ځمکې د حقونو په یو احتجاج کې پورته شو. یو کال وروسته دا په کانبرا کې د ابوریجنل ټنټ امبسی پر مهال د ځمکې د حقونو او خپلواکۍ یو پیاوړی سمبول وګرځید. په 1995 کال کې د استرالیا حکومت دا په رسمي ډول د استرالیا بیرغ په توګه وپیژاند. د ابوریجنل خلکو د بیرغ ډیزاین ساده خو معنا لرونکی دی. د بیرغ پورته نیمایي برخه توره ده چې د ابوریجنل خلکو سمبول دی. لاندې نیمایي برخه سور رنگ لري چې له وطن او ځمکې سره تړاو ښيي او د بیرغ په منځ کې ژیړ رنگ د لمر کړی ده چې د ژوند مرکز ګڼل کیږي. د ګومیروي قبيله خزه او نوې راڅرګندېدونکو هنرمنده جیټ برینن تشریح کوي چې هغه په دې بیرغ کې څه ویني. Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people. د دې لپاره چې پوه شو وخت څنګه بدلون راولي، موږ د وناروا قبيله خزه انټي سوزن کېندل خبري اورو. هغه د 1980 او 90 لسیزو پر مهال د نیو ساوث ویلز ایالت په کینډوبولن ښار کې لوی شوې ده. د نوموړي هغه وختونه یاد دي کله چې بیرغ دومره عام نه و. لومړی ځل چې هغه دغه بیرغ لیدلای هغه په ښوونځي یا د شورا په دفتر کې نه و، بلکې په ټلویزیون کې و. I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, these people protesting, and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag. وروسته کله چې انټي سوزن ښوونکې شوه، بیرغ لا هم د ښوونځي د عادي ژوند برخه نه وه. In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for?
That was as far as Aboriginal education went in the early days. د هغې د نسل لپاره بیرغ هغه څه و چې ښایي په احتجاجونو یا ټلویزیون کې بلیدل کېده. دا لا د استرالیا د ورځني عادي ژوند برخه نه و. جیټ خپل ماشومتوب د سیدنی په ختیځ کې په میټراول کې تیر کړی. وړکتون ته د تک پر مهال د هغې په یاد دی چې پر یو دیوال یو انځور و. I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Korean flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body. کله چې جیټ لوی شو بیرغ د ورځني ژوند په نورو برخو کې هم ښکارا شو. Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different. د هغې لپاره بیرغ له هغې سره د نورو خلکو او متحدینو په پیژندلو کې مرسته کوي. دا هغې ته ښیي چې څوک ورسره دي حتی په ګڼه ګوڼه کې. کله چې په 1995 کال کې د ابوریجنل خلکو بیرغ د استرالیا رسمي بیرغ شو، نو سوزان انټي په لومړي سر کې کوچني بدلونونه ولیدل. When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great. ورو بیرغ له نادر شي څخه په عادي شي بدل شو. You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people. د جټ لپاره د یوې ودانۍ په دروازې کې د بیرغ لیدل د هغه ځای په اړه د هغې احساس بدلوي. When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space. د دواړو ښځو لپاره په عامه ځایونو کې د ښوونځیو مخې ته پر پلونو په غونډو په جامو او ټټو یا خالکوبي کې بیرغ د ویاړ او تړاو یوه پیاوړې سرچینه ګرځېدلې ده. د دې کیسې بله برخه هم شته. د ډیریو کلونو لپاره په دې اړه قانوني او کلتوري بحث موجود و چې څوک د ابوریجنل خلکو بیرغ کارولی شي. انکل هارولډ توماس د ډیزاینر په توګه د بیرغ د چاپ حق درلود. هغه د دې د کارولو اجازه ورکوله. حتی یوې خصوصي کمپنۍ ته هم اجازه ورکړې و چې پر جامو او سوداګریزو توکو باندې د بیرغ د چاپ حق ولري. دا په دې معنی و چې ځینو ابوریجنل سازمانونو او ټولنو ته قانوني لیکونه استول کېدل او ویل کېدل چې دوی نشي کولای له اجازه یا فیس ورکول پرته بیرغ پر خپلو کمیسونو یا محصولاتو وکاروي. وروسته د فری فلاګ په نوم یو کمپاین پیل شو. هغوی غوښتل چې حکومت اقدام وکړي څو بیرغ د نورو ملي بیرغونو په څیر وپیژندل شي، نه د شخصي لوګو په توګه. له کلونو عامه فشار او کمپاین وروسته د استرالیا حکومت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د ابوریجنل خلکو بیرغ د چاپ حق له انکل هارولډ توماس څخه اخیستی دی. اوس د ابوریجنل خلکو بیرغ د عام استعمال لپاره آزاد دی. لکه د استرالیا بیرغ، خلک کولی شي بیرغ پر جامو، هنر او سوداګریزو توکو پرته له کوم فیس څخه وکاروي. د ډیرو خلکو لپاره داسې احساس کیږي لکه بیرغ بیرته هغو خلکو ته وسپارل شو چې استازیتوب یې کوي. انټي سوزن د تیرو وختونو په اړه وایي چې بیرغ د خلکو د فکر په بدلون کې مرسته کړې ده، خو د هغې په باور لا هم کار پاتې دی. The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag. اوس چې کله تاسو د ابوریجنل خلکو بیرغ ووینئ، نو پوهیږئ چې دا د څه استازیتوب کوي او تاریخ یې څه دی. د دې پوهیدنه د استرالیا د ژور درک پر لور یو ګام دی.
یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ استغه خبرونه تاسو ته ل سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې سبا د لوی اختر او قرباني ورځ ده، رحیم الدین راخیل په کابل کې یو ډاکټر سره د کانګو ناروغي په اړه مرکه تر سره کړې ده. دا چې د کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده او تاسو څنګه کولای شئ ل دغه ناروغي څخه خوندي پاتې شئ، په دې اړه به مرکه تاسو ته خبره کړو. ل دغه مرکه وروسته یو بل مرکه ما په اډلیډ ښار کې لمیشت افغان حبیب زازی سره تر سره کړې ده چې هغه د افغان جنونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لار اچولای دی. ډاکټر صاحب ډیره زیات مننه چې موږ ته د مرکه لپاره فرصت راکړ. په پیل کې کا خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژنې. مننه. سلامونه ور اخر صاحب تاسو ته د خبرونه ټول اوریدونکو ته خوښم چې په داسې یو مهم خبرونه کې ګډون کوم. زه ډاکټر حضرت علي قمرزی ما د ماشومان داخله ناروغي متخصص په توګه په افغانستان کې اوس مهال کار کوم. ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه کدارته وایي چې کانګو څه ډول ناروغي ده؟ کانګو یا کریمیا یو وینه بهونکي اتبلرونکي وایروسي ساري ناروغي ده چې د سی سی ایچ اف وایروس له کبله په حیواناتو کې خصوصا په غواګانو کې بزو کې او همدارنګه پسونو کې رامنځته کیږي او بیا دغه حیواناتو څخه انسانانو ته او بیا دغه منتنو انسانانو نه د روغ انسانانو ته انتقال دي شي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو د کانګو ناروغي په اړه معلومات راکړل، کدارته وایي چې دغه ناروغي له څارویو انسانانو ته څه ډول انتقالېږي؟ بالکل دغه لکه څنګه می چوڑان دی ویل دغه ناروغي او ساري ناروغي د نو د منتنو حیواناتو لکه څنګه می چوڑان دی یادونه کړل کغه بزده یا پسد یا کواګانی دي دغه سره انسانان یا هغه اشخاص چې د سره زیات په تماس کې پاتې کیږي لکه ډاکټران شو، روغتيایي کارکونکو شو، قصابان شو یا هغه میرمنې یا د کور اشخاص چې د دوی پالنه کوي دی سره مستقیم ډول په تماس کې راشي او دغه حیوانات په دغه ناروغي په دغه وایرس کې کړو سیږي نو د څخه د ته انتقال دي شي. بل هغه حشره مانند کني چې دي دغه حیواناتو دغه کړي حیوانات سره په تماس کې او دا بیا وروسته یو انسان وچی چې یا هم دغه کړي د یو انسان په واسطه په نافامي کې په خپل چې سره په تماس کې وی وجې نو دغه وینې څخه روغ انسانانو ته انتقال دي شي او لامدې لامل دغه ډول اشخاص چې ما پورته کړل دی ورته زیات په خطر کې دي او دی زیات په دغه ناروغي اخته کیږي. بل هغه ډول اشخاص چې له یاد منوزي چې دغه هغه انسانان چې په دغه ناروغي باندې منتنوي او د کې تفریحي دوره تیروي یعنی اراز ولای مې نه ور کړی خو په دې باندې دغه ناروغي باندې اخته شوی اوسېږي دوی سره په تماس کې راشي. ځکه زموږ تاسو ډېر اشخاص قرنټین نه اوسېږي دوی ګرځيږي او په دې کې دغه دوره کې هم د روغ اشخاص ته انتقال دی شي. ډاکټر صاحب په کانګو ناروغي د اخته کېدو اراز کوم یو دی کېدای شي په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟ دغه ناروغي اراز ولایم نظر ناروغ ته او د یو شخص فرق کوي په ټوله کې دغه ناروغي کې تب اوسېږي خفيفه تب د ځان درد اوسېږي د خلکو د بدن غوخي عضلات ډیر زیات درد ورته کوي او زړه بدواله ورسره اوسېږي شاید سال ورسره اوسېږي بهشتایي ورسره اوسېږي او درنا په وړاندې د خلک حساس اوسېږي او همدارنګه د دې خلکو پوزي یا خلی څخه وینه بهیدنه شروع کیږي او په ټول کې دغه ناروغي دوام کوي نو دغه اشخاص ته شدید وینه بهیدنه یا خوندزي رامنځته کیږي د باډه میتیازو کې پتش میتیازو کې به وینه راځي او هم دغه وینه بهیدنه ورسته ډیریږي او چې په ول دي ته اهتمامات نه نیول شي نو هم دغه د مرګ عامل هم بیا ګرځيږي. ډاکټر صاحب کدی مسلې تر شو ستاسو پان څه کول پکار دي ترڅو د کانګو ناروغي څخه مخنیوي وشي؟ دغه خطرناک ناروغي د مخنیوي لپاره باید سو مهمه سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي او عملي کې ترڅو دغه ناروغي څخه د سرای څخه مخنیوي وشي. لومړی دا چې ډیره مهمه خبره ده چې ډیره کورونو کې ډیره ځایونو کې چې مونږ ګورو د حیواناتو د ساتنې ځای د خلکو سره په کورونو کې ګډ اوسېږي دا به جلا اوسېږي دا به ځان ته اوسېږي او دا او د ځای اوسېږي چې پاک اوسېږي او د دې الته ساتنه وشي او همدارنګه د
هغه مشکوک حیوانات چې دی پرخته اوسېږي نو دې سره باید د مستقیم تماس څخه ډډه وکړل شي. د تماس په صورت کې د باید دستکش واغوسل شي، موږ جامې باید واغوسل شي او همدارنګه آینه کې د سترګو لپاره واچول شي. او ترڅنګ د دغه حیواناتو د ذهب په صورت کې یا د حلالولو په صورت کې د دې د غوښې سره باید تماس را نشي، د دې د وینې سره او ترشحات سره چې هم دې لاري دغه وایرسونه ناروغي انتقالېږي. او همدارنګه د غیر قانوني د ذهب یا د حلالولو څخه باید مخنیوي وشي. د ارزه د جذب کېږي باید او هغه ځنه چې غوښه راول کېږي باید د ویټرنري ډاکټرانو د نظارت لاندې کوم ځای کې قصابي تر سره کېږي هغه ځنه باید غوښه راول شي او غوښه د حیواناتو غوښې زیګر او دغه چې کور ته راول کېږي باید سم ډول باندې پاخه کړل شي ترڅو د دغه ناروغي د مخه ونیول شي. او د ترڅنګ د حیواناتو د کنو څخه باید ځان وژغورل شي. هر وخت د دې کنو د سره په تماس کرانه شي او چې همدغه یو لار د وړاندې میویل د انتقال سبب ګرځي. دغه مهمه سپارښتنې په عملي کولو صورت سره موږ تاسو کولای شو دغه ناروغي د مخه ونیسو. ډاکټر صاحب آیا د کانګو وژونکې ناروغي درملنه شونې ده؟ لکه څنګه د وایرسي ناروغي د ناروغي څخه خاص درملنه لري. سره که شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي نو دیته د سپورټیو شکل باندې اهتمامات نیول کیږي. د څنګه چې دغه ناروغي کې ډېر خلک د وینې بهیدنې څخه شاکی وي او همدغه وینې بهیدنه یا خونریزي د مرګ او خطر د ژوند خطر سبب ګرځي. او دغه ناروغان بسترې کې د تمایت ورکول کیږي چې د وینې کم یوسي، خصوصا په وینې کې د پلیټلیټ یا دموي سپیات چې ورته وایي دغه وینه ورته ورکول کیږي. او تر ډیره پورې دغه ناروغان چې سم مراقبت او ساتنه وشي او قرنټین شي نو خکېږي. دغه ناروغي که په وخت تشخیص او په وخت روغتيایي ځانو ته دغه ناروغان جوړل شي نو انظار خزي هو که چیرته په دغه ناروغانو کې زندو شي په وخت یونول شي یا دا چې د دې وینه بهیدنه زیاته اوسېږي نو د دې په مرګ باندې تمامېدي شي. د ورستۍ پښتنې په توګه ډاکټر صاحب خلکو ته مشوره څه ده؟ څه باید وکړي چې په کانګو ناروغي اخته نشي؟ د دې خبرونو د لارې ټول اوریدونکو ته زما هیله دغه چې دغه مهمه سپارښتنې خصوصا هغه د مخنیوي لارې چارې چې موږ وړاندې میویل دا باید په نظر کې وساتي. هم د خلکو څخه غوښتنه ده چې دغه په ناروغي په وړاندې د سطحي برخورد نه کوي. دا ډیره خطرناک وجونکې ناروغي دي او په افغانستان کې زموږ د معلوماتو پر اساس باندې ډیره خلک د سطحي برخورد لامل یا دا چې دی په وخت ډاکټران یا روغتيایي ځانو ته نه تللی نو دای وجلې دي. په دغه ناروغي نه یوازې یو شخص بلکې وړاندې میول ساري ناروغي ده. د چا بے تفاوتي او نافهمي د دې سبب ګرځي شي نور اشخاص په انتقال دي شي. که چا کې په وخت اراز ولایم راوتل نو په کار د خپل ځان قرنټین کی او زر تر زر نږدې روغتون ته لاړ شي ترڅو وکولای شي چې دغه ناروغي د سرایت څخه مخه ونیول شي. ډاکټر صاحب حضرت علي قمرزی صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ سره مرکه تر سره کړه کور مو ودان. هیله کوم اوریا خیل صاحب خوښ شوم چې په داسې مهمه روغتيایي خبرونه کې می ګډون درلود. دغه سي خبرونه چې د روغتيایي په هوای برخه ویلا ډیر دي شي هم دغه خبرونه د دې باعث ګرځي چې موږ دغه سي خطرناک ناروغي په وړاندې د خلکو په هوای کو او کولای شو چې په وخت دغه ناروغي او د سرایت او د انتقال مخه ونیسو. مننه، خوشاله او آباد اوسئ. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور حبیب زازای ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. ښاغلی زازای تاسو د افغان جنو او خزو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس شروع کړی دی. مخکې لدی چې دغه آنلاین کورس په اړه له تاسو جزئیات واورو مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت مو چیرته شوی، لومړی زده کړې مو چیرته کړې او استرالیا ته څه وخت راغلی یاستئ. سلامونه. اول خو ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړئ. زما پیدایښت په افغانستان کابل ولایت کې شوی دا لومړنۍ زده کړې مې په سید نور محمد شاه مینا لیسا کابل کې تر سره کړې دي او په 2019 اخر کې استرالیا ته راغلی یم.
زازی صاحب تاسو په استرالیا کې په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟ کله چې زه 2019 کې استرالیا ته راغلم چون دغه هیواد نوې وو سیستم هر څه د افغانستان سره جلا وو نو 2013 کې صرف د دوستانو نو ځینی هغه چې دلته درسونه ویل هغه سره په مشوره می وخت تیر کوي خو 2013 کې ما چون د افغانستان اسناد نه درلودل په نوم د فاونډیشن سټډیز شروع کړ چې دا یو کلن پروګرام او د فول ټایم سټډي د چکول باید اته مضمونونه دی ویلو او مغه سیما وکړل یو کال می په 2019 کې هغه ویلو کامیاب شوم بیا د ټولنې د ضرورت په لیدو سره ما په رواني او اجتماعي زده کړې شروع کړې چې دلته ورته سوشل ورک وای یعنی بیچلر اف سوشل ورک څلور کلن و څلور کال مې هغه ویلو په دې څلور کالو کې ما یو کال عملی کار وکړ یو په دریم کال شپږ میاشتې یو شخصي کلینیک کې مې کار وکړ هغه د درسونو برخه و بل په اخیری کال مې په یو خیریه بنسټ کې هلته شپږ میاشتې کار وکړ کله مې چې لیسانس ویلو بیا زما ډیر شوق د رواني روغتیا او مریضیو سره و نو د لپاره چې نور هم پکې زده کړې وکړم نو ما بیا پوسټ ګریجویټ هغه د لپاره چې تکله زده کړې کوي بعد لیسانس در سره وي نو ما یو کلنه ماستر ورته وایي یا ګریجویټ ډیپلوما هغه مې وکړله او د لپاره چې دغه دویم کلن هم پوره شي فل حال په ماسترا کې لګیام او که خدای خوښه و هغه بم کال کې لخيره تکمیل شي. زازی صاحب که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې رواني ډاکټر روانشناس او د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور له یو بل سره څه توپیر لري؟ اول راځو ډاکټر ته چې دلته ورته سایکایټریست وایي دوی معمولا ام ډي یا ام بي بي اس کړي یعنی ډاکټران دي بیا د دې لپاره چې سایکایټریست شي نور زده کړې مشخصا د رواني روغتیا کې کوي یعنی دغه خلک ډیره وخت د دوايانې ورکوي او مشورو لپاره چې ترسو مشورې ورکي هغه یا سایکولوژیست معرفي کوي یا هم د منټل هیلث کلینیشن ته او د یو بل برخه هم د پنوم دی کاونسلر یا غوي ته معرفي کوي توپیر دغه د چې سایکایټریست یا ډاکټران د دوايانو حق لري ولی روانشناس یا منټل هیلث کلینیشن یا سوشل ورکر یا کاونسلر د دوی صرف خبرې دي مشورې دي هغه منفي افکار چې مراجعین لري اوري او دوی ورته مثبت افکار وړاندې کوي چې په دې باندې کار وکړي نو تشخیص هم روانشناس کولای شي هم سوشل ورکر کولای شي هم کاونسلر او ډاکټر هم کولای شي ولې دا درې نور سایکولوژیست سوشل ورکر او کاونسلر د دوا حق نه لري چې دوا ورکړي دغه توپیر ده. زازی صاحب لکه څنګه چې ما په پایل کې یادونه وکړه تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لار اچولای دی مهرباني وکړئ دغه کورس په اړه لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مخکې لدینه چې دې جواب تر راشم زه تقریبا یو نیم کال کېږي یو صفحه می جوړ کړې د رواني روغتیا په نوم هغه کې زه کله ناکله د رواني روغتیا یا مریضیو اړوند ویډیوګانې خپروم نو په دې یو نیم کال کې ماته ډېرې خلکو میسجونه وکړل حتی هغوی چې په دې مسلک کې کار کوي نو ما ځان سره فکر وکړ چې د دې ضرورت شته ترڅو یو داسې کورس شروع کړم ترڅو هم هغوی چې مسلکیان دي هغوی ته ګټه ورسیږي او ترڅنګ هغه مسلکیان کولی شي چې په ټولنه کې خپل فامیل څوک چې ورسره نږدې دي هغوی سره مرسته وکړي نو دغه کورس تقریبا یو میاشت شوې ده چې شروع کړې مې ده او دا به 2 میاشتې دوام کوي موضوعات معمولا ټول مربوط د رواني روغتیا دي رواني مریضي چې شي ده څو وجوهات یا عوامل دي ولې دغه پیخیږي دوا چې څوک خوري څه نقصانات دي او که څوک د سي مریضۍ سره یا مشکلاتو سره مخامخ کیږي څه باید وکړي نو موخه خالي دغه د چې د دغه مسلکی کسان چې دی بخش کې یې کار کړی یا درسونه ویلي یا اوس پکې کار کوي ترڅو هغه پروفیشنل ډیولپمنٹ یا هغه وده وشي د دوی. زازی صاحب ستاسو په اندول مهمه ده چې دغه کورسونه د افغانانو لپاره په لار واچول شي اهمیت یې څه دی؟ اهمیت خو ډیر لري متاسفانه موږ په ټولنه کې د رواني روغتیا په هاوی
ډیر کم دی، کچه ډیره ضعیفه ده او ټیټه ده. نو رواني روغتیا کچیرته دوی ته معلومات وشي او یو څه ترې زده کړي، کولی شي چې په ټولنه کې همدغه معلومات خپاره کړي، ځکه موږ ټولنه د غمو، دردو، جنګو، د فقر، د مشکلاتو څخه تیره ده او تیریږي. نو معمولا دغه خطرات د رواني روغتیا، د رواني مریضۍ په هغه ټولنه کې بې حده ډیر دي. نو دې لپاره همدغه کورس کولی شي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپل ځان پام وساتي او د خپل خپلوانو هغه جمعیه کې چې څوک له داسې مشکلاتو نه تیریږي ورسره مرسته وکړي. زازا صاحب، تاسو د افغان ښځو لپاره د رواني روغتیا د آنلاین کورس په اړه معلومات شریک کړه. ممکن یو شمیر اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوي وي چې آیا په پام کې لرئ چې د نارینه‌و لپاره هم داسې کورسونه په لاره واچوي او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ هو ان شاء الله پلان شته دی، ځکه چون دغه آنلاین پروګرام چې ما پر مخه چولې دا اوس لپاره وړیا ده او وړیا به وي. او پاتې شو د نارینه‌و لپاره دلته د مصرفیتونو وجه ده. نو ان شاء الله چې وخت پیدا شي د هغوی لپاره تصمیم دغه ده چې همداسې 2 میاشتنې یا کم او زیات کورس دایر شي تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. او پاتې شو پلانونه دغه دي که چیرته دغه کورس بریالی شو، چې امکان ډیر ده چې بریالی شي، ځکه اوس پورې فیډبیک ډیر مثبت ده. نو اوس خو ډیر مختصر کورس ده، بیا غواړم چې نور شیان هم مربوط د رواني روغتیا چې دي هغه هم پکې اضافه کړم، لکه ټروما ده، ځان وژنه ده او نور چې کومې مریضۍ په د رواني روغتیا پورې مربوط دي هغوی اړوند معلومات خپل هیوادوالو سره شریک کړم. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور ښاغلی حبیب زازی، مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه. ډیره مننه. کور آباد. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو اس بي اس پښتو ته غوږ یاست. اسلام ګل افریدي په پاکستان کې وروستۍ مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. راځي چې له افریدي څخه واورو چې په پاکستان کې وروستي مهم خبرونه څه دي. په پاکستان کې د دې ونې مهمو پیښو ته یو نظر. په پاکستان کې د اختر د سلور ورځو د رخصتیو لامل د تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره په یاد ورځو کې د تړلو پریکړه شوې ده. د لوړګي مرستيال کمشنر انعام وزیر ویلي دي چې په هیواد کې د لوی اختر د سلور ورځو رخصتیو لامل به تورخم پوله د افغان کډوالو د افغانستان ته د تلو پر مهال باندې تړل شي وي. د زیاته کړه چې په هیواد کې د رخصتي د مې د شپږشتمه تر یو کم درشم مې پورې ده او په دغه سلور ورځو کې به هر قسمه تګ را تګ لپاره تورخم الله را تړل شي وي. دغه شان د یاد نیټه نه ورستو یعنی په درشم یو درشم نیټه باندې په هیواد کې عمومي رخصتي ده او دغه شان فکر کیږي چې د جون د لومړۍ نیټه نه به د افغان کډوالو بیرته د تورخم دروازه د پرانستلو په اړه باندې رسمي اعلان وشي. پاکستانی چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې 110,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه شان د 2023 نه تر اوسه تر 15 لکو پورې افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي. بل ورته د سیمې ځای تجارانو او قومي مشرانو دولت ته غواخور کړی دي چې کچرته کې د 13 میاشتو رئیسي د دوی په افغانستان کې مال وړونکو موټرونه او ډرایورانو بیرته پاکستان ته راستنه نکړی شول، نو دوی بل احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکو د کډوالو لار وتړي. دغه شان سور زوړاندې هم د غیادو خلکو په لوړګي کې د افغان کډوالو لپاره سورزه د غلاره تړلې و، خو د ځایي سیاسي مشرانو او د دولت ترمنځ د خبرونو ورستو د غلاره بیرته پرانستل شو او دوی ته باور ورکړ شو چې په لنډه موده کې به هغه پاکستانی مال وړونکو ګاډي او ډرایورانو چې په افغانستان کې د 13 میاشتو رئیس پاند پاتې دي بیرته خپل هیواد ته راستنیدل لپاره ګامونه واخیستل شي. خو لا تر اوسه پورې په دې کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. دوی په 13 ورځې جرګه کې پریکړه کړې ده چې کچرته کې په دې برخه کې د اختر تر 4 ورځې پورې کوم پرمختګونه نه کیږي، نو دوی به د احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکو لوی لار وتړي. یا د دوی چې د شپږو سوونه سیوا پاکستانی مال وړونکو ګاډي او ډرایوران په افغانستان کې د 13 میاشتو رئیسي چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او لارې تړلې شوې دي، د خلک او ګاډي هلته کې بند پاتې شوې دي. د هوا پیژندنې ادارې په هیواد کې پراتونکو 100 ورځو کې د حرارت درجه د سوا کېدو خبرداري ورکړې دي. خو اداره وایي چې د دې اغیزې په سند ایالت کې ډېری وي، ځکه چې په سند ایالت کې د حرارت درجه
تر 500 پورې د رسیدو امکان شتون لري. د هوا پیژندنې ادارې په خپل اټکل شوی راپور کې ویلي دي چې د نن په سند ایالت کې د تودو هواګانو لړۍ پیل شوې ده او د شانته په د مې د 11 نیټې تر نیمه شپې پورې دوام ولري او د شانته د امکان شتون دي چې د سند ایالت په زونو ساحو کې به د حرارت درجه تر 500 پورې ورسي. اداره وایي چې په سکر، لړکانا او دادو کې به د حرارت درجه د 45 نه تر 500 پورې وي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې په ګرد هواد کې د مې د 25 نیټې نه تر 11 نیټې پورې به د حرارت درجه او په دورزو کې به خلک ګرمي ډېر احساسوي. د شانته خلکو ته په اختر کې د خړو او د ګرځېدو پر مهال باندې د احتیاطي تدبیرونو څخه د کار اخیستو خبرداري ورکړل شوې ده. په تیر څو کلونو کې د سخت ګرمۍ لامل تر ټولو درنه مرګ جوړه په سند ایالت کې خلکو تاوړي. پاکستان هم د نړۍ په هیوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون لامل د ډېر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدي او د خیبر پختونخوا د والی فیصل کریم کونډي پر غوښتنه باندې مرکزی حکومت په ګرد خیبر پختونخوا کې د سینجی یا د غازو د پمپونو د پرانستلو پریکړه کړې ده او د شانته دغه محلويش تر مخه سحر د شپګونه تر مخام شپګو بجو پورې به دغه پمپونه پرانستلي وي او اوس خلک کولی شي چې په اسانه باندې په خپل غاړو کې غاز یا ګیس واچوي. دغه ګام له هغه ورستو واخستل شو چې په ګرد خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د لوري د ګیس تکمیل عمله د غازو یا د سینجی پمپونه تړل شي او خلکو ته لوی مشکل وو. بلورته د تیلو د بیو د اوچتېدو لامل د عام مسافرو گاډي کم شوي وو او خلکو ته په تګ راته کې ډېر ستونزې وي. ورسره کرایګانې هم ډېر سیوا شوي وي. دغه شاند د اعلی وزیر او د والی په دغه ناسته کې د مرکزی حکومت نه دغه غوښتنه هم شوی و چې د پنجاب نه غنم یا وړو پر اورلو باندې کوم بندیز لګول شوی دی هغه د هم لری کړی شي ځکه چې خلک په خیبر پختونخوا کې په ګرانه بای باندې وړه اخلي. خو اس بي اس پښتو له سو تجارانو سره د خبرو نورستو دغه خبره معلومه کړې ده چې کسه هم مرکزی حکومت د پنجاب نه د غنمو یا د وړو راوړلو نه د بندیز د لری کولو پریکړه کړې ده. خو تر اوسه په بایو کې هیڅ کمی نه درغلي او خستونکو اس بي اس پښتو ته وویل چې دوی وسوم 100 کیلو وړه په 200 واخله تر 3000 کلدارو پورې اخیستي دي. دا په دیونه کې په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې بشپړ جزئیات. اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sbs.com.au/pashto. د خبرونې پای ته نږدې شوي یو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرسته مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ